څه حل شو دا څه نن سبا د غلو د لاسه میز او څوکۍ د شپې کور ته وړه ساري بېرته راوړه زمری خدای داسې خله دي چې سترګې په چا نه ډکېږي وای ژوند نو پاڅه پاڅه دا څه غځېدلې ته به چې لکه دنیا کور دي د غوږو ته دې وګوره لکه د ترکان وزه څه خبره ده رئیس صاحب تا خو ویلې چې نه راځم که نه دا وکړي واده ته مې ځم ګوره زما لږ وروسته زما ته دونه ولې وارخطی ته ته هم ځه لاړ شه یو پیاله شین چای راوړه چای خو د والله کاغه پلار وڅکي برق نشته والکه برق څنګه برق خو شته که نه خو په نزدیکي سیرلیا رئیس صاحب دا کړی برق دی بټن یې هم ازبکستان کې ده که نرې ځان ته خپل برق جوړ کا هسې ملازمه ما ویلې چې یو موټی وچ توت به در سره نه وي ولې زه تا ته د وچې مېوې دوکاندار ښکارم غرق چې په دا کوږ سر لکه لیوه چې الوتکې ته وخېږي وایي نو ملازمه رئیس صاحب اجازه دی اجازه ده و ماما دې ګرمۍ ته وګوره او تا دغه شل منه واسکټ ته وګوره ماما ولې خیر خو دی دې بریتونو ته دې وګوره لکه پرتوب چې په ناوه راځوړل دي رښتیا وایي که نه ملازم و ماما څه خبره ده دا رنګ خو دې داسې زیړ دی لکه دویمې جنګ جهاني نه چې راغلی صاحب په دې ښار کې خو سخت ظلم روان دی څه غم یې خو وخورئ څنګه ظلم روان دی و ماما زه سم پوه نه شوم صاحب دغه د 100 روپۍ کلدارو شربت په 50 افغانۍ راکړی ده ډېر ښه یې کړي دي زه خو یې بیخي نه منم چې رئیس صاحب یې نه مني تاسې بوس باندې صاحب ته دغه دوایي وګوره په 200 افغانۍ راکړی تا ته وطن یې هم نه دی معلوم راکړه زه یې وګورم راوړه مه راکوه یو خو ټول د مخې مریضان دي رئیس وګورم رئیس په دې باندې خو یې لیکلي دي ته رئیس صاحب ما ته راکړه انګلیسي خو ما ته پرېږده موږ خانداني پېښېوال یو خانداني شوم ته یې وګوره چې چیزې پې لیکلي رئیس صاحب زه دلته درس ویلو ته نه یم راغلی د قیمتي مخه ونیسئ هره دواخانه هره درملتون ځان ته علیحده نرخنامې لري دا څه نشخن روان دی دا راته وایي مونږ څه خدمت وکړو صاحب شکایت مې ثبت کړه غم مې وخوره که نه یو بم دوه هوا ختمې که یو شربت په 10 قیمته خرڅېږي یو ځای کې یو نرخ دي بل ځای کې بل نرخ دي ته غم یې وخوره چاره یې وکړي ماما دا غمونه مه کوه پوه شوې یو ښایسته غوندې سندره راته زمزمه کړه تاسو د خلکو د شکایتو اورېدو ته دلته ناست او که د سندرو اورېدلو دپاره دا څه ریشخند دی ماما ډېره غوسه مه کوه کومه نظر اقبال خو نه یې که نه دغه د شکایت دې ثبتومه نو نور مونږ څه وکړو خاورې به دا ملک ترقي وکړي ځه اوځه دې باډۍ ته دې وګوره لکه سیمې خاردار ته چې پرتوګ واغوندې ملک ترقي وکړي چېرته ځې په خیر رئیس صاحب ملازمه که دې خوښوي زه به مې د اوښ واده ته لاړ شم رئیس صاحب دا واده هوټل کې دی نو ولې په ژرنده کې دی هوټل کې دی لاړم درنه رئیس صاحب ورځه تا نه به زه مخکې رسېدلی یم بیا زوم هوټل کې دا پوښتنه نشته چې هلک والا طرف نه راغلی او که د جلۍ د کور له طرفه راغلی ماما لږ د ښاري فرهنګ ما راته وایي که نه دا تاسو څنګه وایي د چی شي فرهنګ ګوره ماما همدغه ښاري فرهنګ درته یادومه چې هلته د شروالۍ ټوکرۍ پرته ده او تاسو پکې دا کثافات نه اچوئ ډسبین دا ولې ځه پودري ته وګوره او نصیحت ته وګوره دې ته ګوره او نصیحت ته وګوره زه وایم خدای م په کلمو باندې خراب کړه چې ټوله شپه به همدغه شان دی وایم تشنابو ته ځې ورځئ خدای م لیونیان کاکا راغه وګوره دا وګوره دا څه حال دی دا وګوره ودرېږه وروره
دا ولې داسې څوک کوي لږ خو د غریب وران سړی مراعات کړي که پرېم د سړیا چې دکان ته ځو ناوخته دی دوکان ته ځو ناوخته دی خیرت خو به هله وی چې دا دغه سامان دا چیز دی جوس دی که څه دا باندې په دې ښاروالۍ ډسبین کې اچولي او دا په ځمکه واچول دا ولې دې څه قصه کې خو ښاروالۍ والا راځي چې ګهي یې که نه نور څوک په دې وطن کې کم و چې نصیحت وکړي پوډري موږ ته نصیحت کوي سر ته دې ګوره پوډري به دې نه کوي پوډري په دې خبره باندې بس زه وایم که نه خو دا ورځ دی د دې وطنوالو دغه د اجازې د لاسه زه پوډري شوم که نه زه دغه شان د نه وم زموږ قسم شهزاده وم خو د دې خلکو ته لاس وینو شوی مستې شوړې وې او څه مستې وې شنه نوټونه وو ډبل وزنونه وو او زموږ شخصي جیبونه وو ښځه وایم چې شل ټنه وزن به راغی او ما به ورته په پارچه کې لس ټزه وزن ولیکه هغه د لس ټنو وزن دغه ټیک بچي و هغه به ما جیب ته واچم وی ښه نوټونه دا بیا دې څه افسوسونه شروع کړي دي خو د ګمرک څوکۍ وه چې لاړه نو لاړه څه د نیکه خو مې نه وه وی ته په دې څه خبرې چې ما په ګمرک کې شونه مزې کولې خو ظالمانو چې دا ګمرک هم رانه واخیستو زه وایم چې دې خبرو دې فریادو ته خو مې پرېږدئ که نه دا په تا څه وشول دولتي څوکۍ خو تر قیامته پورې نه وي که نه وی څه مزې وې څه شوړې وې څه نوټونه وو ډبل وزنونه وو او زموږ شخصي جیبونه وو زما په خیال دادا ته یو ښه ډاکټر ته ضرورت لرې ځکه چې ستا د ذهن نه دا د ګمرک نوم بیخي ووځي زه وایم ما هم دا خبره کوله باید داسې ډاکټر ته مې ووځه که نه زه وایم چې دغه د ګمرک ولا دغه مقام او دا چوکۍ مې له یاده ووځي ډاکټر ما ته معلوم دی دادا راځه چې ورځونو شنه نوټونه وو څه مزې وې څه شوړې وې ډبل وزنونه وو غلی شه دادا لیونی دې کړمه دادا را په شا شه زه وایم په شا کېږم نه زه په خپله سمه سمې شنه نوټونه وو خپې دې جوړې دي زړه دې کار نه کوي بالکل نه مې خراب دی ډبل وزنونه وو څه نوټونه وو زموږ شخصي جیبونه وو ډاکټر صاحب اجازه ده راځه ډاکټر صاحب دادا مې را سره دی او رئیس صاحب دې رئیس صاحب په خیرونه ستړی مشې کله رئیس صاحب څنګه دي ډاکټر صاحب دادا مې اوس رئیس نه دی نه مړه ولې رئیس صاحب ګوره ډېر د کار سړی دی داسې کبابونه به راباندې خواړو داسې یاد دې شي که نه رئیس صاحب ډاکټر صاحب ته مې دادا پېژنې دا وګوره د ګمرک رئیس به لا څوک نه پېژني داسې په رسمیاتو پېژنم چې مې کو پښتنه نو زه وایم څه شوړې وې څه پیسې وې شنه نوټونه وو ډبل جیبونه وو ښه وزنونه وو زموږ شخصي جیبونه او که نه رئیس صاحب ته دې ژوند دی ګوره حیران به دې پکې کله کله نازول ښه زه وایم شنه نوټونه وو څه مزې وې څه شوړې وې ډبل وزنونه وو نوټونه وو او شخصي جیبونه وو یاره د دې رئیس صاحب حالت راته ښه نه ښکاري ښه ډاکټر صاحب دادا مې اوس د ګمرک رئیس نه دی په کور ناست دی ته لږ معاینه کا دوایي ورته ولیکه عصبي مشکل ورته پیدا شوی دی دا څه وایې رئیس صاحب اوس د ګمرک رئیس نه ده نه که نه زه وایم څه مزې وې او څه شوړې وې ډبل وزنونه وو زموږ شخصي جیبونه وو خړ نوټونه وو نو یو دوه درې خوله دې ماته شه رئیس صاحب رښتیا په کور ده یعنې خانه نشین ده ډاکټرانو زه وایم ماته اعصابي دوا ولیکئ چې بې ګمرکه شومه نه نوټونه رئیس صاحب موږ دې ځان سره خراب ډاکټرانو تاسو خو په خپله زړه خراب کړو ماته دې ګمرک دپاره دوا مه کوه زوی دا د مچانو دوا پرېږده دا رئیس صاحب لا تر اوسه نه ده راغلی 10 بجې شوې رئیس صاحب په خیر ستړی مه شي مننه کښېنه
رئیس صاحب دا څه شی دی بیل ده د برق بیل ده ستاسې د کور او دفتر د برق بیل ده ما تا ته نه دي ویلي چې د ما ته به بیلونه نه راوړئ صاحب موږ خپل ریاست لرو مسؤلیت لرو په تاسو د 10 کاله کېږي چې د برق بیلونه پاتې دي او که زه د 10 کاله نورم بیلونه تعویل نه کړم نو بیا صاحب خو برق را باندې بندوي که نه په ما باندې برق بندوي ولې څه داسې وړه خبره ده چې برق بندوي نه صاحب یو په تای نه بندوي په ټول افغانستان یې بندوي ځکه دا برق خو پردی ده او بټن په ګاونډي هېواد کې ده ګوره ماموره درته وایم چې نن مې فشار په ځای باندې دی که فشار مې په ځای نه وي همدلته مې خمېره کولې درته موږ د دې ځای نه ځه ما درته نه ویل چې موږ برق نه تعویلو رئیس صاحب تاسو خو برق نه تعویلوئ خو زور له د ملت نه وځئ درنه لاړم خدای په امان زه وایم ملت دې خدای غر کي خدای دې غر کي چې بیخي یو هم پاتې نه شي خو چې موږ سلامت یو ولکه تا ته وایم که نه ګوره په ټول مځکه باندې تیږه واچوه چاردیوالي ترې راتاوه که نور سرې سترګې ګرځه ماغزه مې مه خرابوه سمه ده ځه هغه د صاحب خدای مې نه غلطوي تاسې زورواکی صاحب راته ښکارئ ګوره که نه ګوره فالونه مې مه ګوره که نه خبره دې کوه خبره څه ده هغه د زورواکی صاحب هغه زر خبره کوه که نه څه خبره ده بیلونه د څه شي بیلونه هغه د زه د برېښنا ریاست مامور یم ستاسو بیل مې راوړی دی چې شی هغه د زورواکی صاحب هغه موږ ګاونډي ملک نه ده هغه که د برق پیسې رانه کړي برقونه در باندې ګټ کوو نو نو زه څه وکړم زورواکی صاحب په تاسې باندې پوره د 18 کالو بیل پاتې ده او فکر کوم کابو 18 لکه افغانۍ کېږي نو کتاب راکړه ګاونډي ملک ته به ورکړو چې برقونه را باندې کتنه کړي یعنی مامور صاحب دا زمونږ برېښنا چې ده که نه دا کرایي ده او له بل ملک نه راغلی هو صاحب تاسې درست وفرمایله میږي ته چې الله تعالی په غوسه شي نو وزرونه وباسي تر اوسه پورې مور داسې زوی نه دی پیدا کړی چې له زورواکي نه د برېښنا پیسې واخلي بېشکه صاحب بلکل بېشکه خو ګاونډي ملک ته څه ووایو هغه ستاسو کار ده خو زه په هر صورت کې برېښنا غواړم یعنې زه لاړ شم نه ته مه ځه که نه زه به در باندې اوس داسې ورزش وکړم خیر داسې ورزش وکړم چې سینه دې پخه شي خدای د خادم بلکه درنه لاړم مړ مې نه کې خدای غار که چې غار کشي بلو څوک یې وروره دا برق بیل ولې نه تعویلوئ دا د برق بیل ولې نه تعویلوئ مامور صاحب ګوره د ګریوان مې خوشي که ما دې برق بیل تعویل کړی ده تاسو څه وایئ بیا یې تعویل که چې تاسې تعویل نه کړي نو دا زورواکي چارواکي خو هسې نه تعویلوي ولې را باندې برق بندوي پې ګوره مامور صاحب خدای مه کړه که چېرته د ګاونډي ملک په موږ باندې دا برق کته کي نو دا تاسو د هغه پاتې برېښنا به چا ته ورکوئ ملت ته به یې ورکوئ که هغه برېتورو زورواکو ته به یې ورکوئ دا خو معلومه خبره ده چې برېتورو زورواکو ته یې ورکوو ځکه هغوی بیلونه هم نه تعویلوي زور کالت نه لري د ټکان تازه خبر توجه وکړئ او تازه خبر ته چې موږ ته خپلې ګرانې نیه رالیږلی دی ویان رابر خان این جانب مبارک مو ویل کېږي چې افغانستان د انساني قاچاق په مسله کې دوهم نړیوال مقام وګټه تاسو ته دې هم مبارک وي او رابر خان ته دې هم له شرمه مبارک وي د دې خبر د نورو جزیاتو لپاره په سیمه کې زمونږ لیونی یار توتګل ورخطا صاحب ته ورځو توتګل ورخطا صاحب د ټولو نه مخکې خو ستړي مه شي درته وایم اول خو دې په نړیواله کچه د انساني قاچاق په اړه دوهم مقام مبارک شه تا ته هم او ما ته هم دا راته وایي چې دا خبره څومره رښتیا ده وربل خان لیوني ته دا خبر سل په سلو کې حقیقتي ده په دې کې دوهمه خبره نشي کوي ته و توتګوله لیونګولي ته ته دا راته وایي ته چې دا خبره چا خپور کوي ته وربل خان لیوني ته دا خبر د بشري حقونو نړیوال څانګې خپور کوي ته ولې تا ته په دې کې کوم شک دروي دي ته
وره توتې ګوله لیوني ته نو شک خو نه کوي ته ځکه خو په هره ورځ په زرګونو هېوادوال کچاکي ته او بیا په سمندرونو کې او غرګي ته بالکل لیون خان ربړ خان لیوني ته همداسې شوي ته هره ورځ په زرګونو افغانان په سمندرونو کې غرګي ته او توتې ګوله لیونګي ته دا راته ووایي ته چې د افغانان ولې له خپل وطن تښتېدي ته دا خبره چېرته دي وربړ خان لیوني ته اصلي خبره دلته دي ته چې جنګ روانې دي ته روزګار نشي ته بېروزګاري زیادي ته همدې له وجې ځوانان د خپل وطن تښتېدي ته یو توتې ګوله لیوني ته یا بله مسله دلته خوشي ته دا زموږ ځوانان چې اروپا تصویران لیدي ته بیا دواړه خپې په یو موزه کې ننګولي ته او بیا اروپا ته تښتېدي ته وربړ خانه لیوني ته همداسې د دې ته دوی داسې فکر کوي ته چې په اروپا کې پیسو د سړک په غاړې پرېږدي ته نو ربړ خانه لیوني ته نه حکومتي ته څه وایي ته چې په دې مسله کې باید څه کوي ته ربړ خانه لیوني ته هغوی وایي کمیسیون پسې کمیسیون جوړولي ته بس خبره خلاصي ته ټوټه ګوله لیوني ته بس چې خبره تر کمیسیون رسېدي ته نور نو لاس مینځي ته کمیسیون پر کمیسیوني ته کمیسیون پر کمیسیوني ته هر څه ته کمیسیون ټول دې پارمان یو ته راځې که نه راځې سم چورتې په لار روان یو ته راځې که نه راځې ته راځې که نه راځې ته راځې که نه راځې د ناړې په دربارونو مو سر تور کړل خپل سرونه دا نړۍ په دربارونو مو سر تور کړل خپل سرونه مو سر تور کړل خپل سرونه له جګړې نه لیونیان یو له جګړې نه لیونیان یو ته راځې که نه راځې سم چورتې په لار روان یو ته راځې که نه راځې سم چورتې په لار روان یو ته راځې که نه راځې ته راځې که نه راځې لومړی ورځې شکي وم تیجا جنګ زمونږ نه دی لومړی ورځې شکي وم چې دا جنګ زمونږ نه دی چې دا جنګ زمونږ نه دی هسې یو بل طالبان یو هسې یو بل طالبان یو ته راځې که نه راځې سم چورتې په لار روان یو ته راځې که نه راځې سم چورتې په لار روان یو ته راځې که نه راځې ته راځې که نه راځې ته راځې که نه راځې د خپل ورور په ویر خوشاله بس په یو پونده ګډېږو د خپل ورور په ویر خوشاله بس په یو پونده ګډېږو بس په یو پونده ګډېږو د پردي ډول اتڼ چانیو
د پردي ډوله تړچان یو ته راځې که نه راځې سم چورتي په لار روان یو ته راځې که نه راځې سم چورتي په لار روان یو ته راځې که نه راځې سولې ټول دې په ارمان یو ته راځې که نه راځې سم چورتي په لار روان یو ته راځې که نه راځې سم چورتي په لار روان یو ته راځې که نه راځې 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 یاره زه وایم څه وختونه شنه نوټونه ډبل وزنونه او شیخسي جیبونه وی نو سیخ کبابونه او مزې وې مزې هغه خو پکې وایه که لږ صبر خو که چې ډایلاګ خو سر ته ورسېږي سر ته ډایلاګ نه دی رسېدلی بیا ته پکې ګړپ را پرېوځي لکه مچ مزو کې دي مزو کې دي الله عالم آیا ځه بیا تاویل کا بیا تاویل کا چارواکي خو هسې نه تاویلوي تاسې تاویل کړئ له لیدلو مو مننه